سلامونه نیکې له دوستانو راځئ دغه کس په اړه چې راپور زه نه جوړوم نو هڅې به نه جوړوم وروره دغسې غیرتي افغان چې وروره یو څو دانې پیدا شي افغانستان به جوړ شي ځکه ډیری خلک موږ لرو چې پیسو په مقابل کې او د سټیزنشپ په مقابل کې همداسې نور شیانو په مقابل کې خپله هویت هر څه له لاسه ورکوي خو یوازینی نر سړی دی هغه څوک دی راشد خان یو ځل بیا یې ثابته کړه چې هغه رښتینی افغان دی او افغان بچی دی او افغان باندې دا افغانستان باندې خپل ځانم تیر دی استرالیا راشد خان زمونږ ویاړلی کلاړي او قهرمان په د کرکټ په ډګر کې استرالیا ورته د سټیزنشپ یا د تابعیت ورکولو وړاندیز وکړ خو راشد خان یو ځل بیا هند په شانتي چې په هند هم همداسې د سټیزنشپ د تابعیت ورکولو وړاندیز یې کړی چې رد کړی و یو ځل بیا یې د استرالیا وړاندیز هم رد کړ هغې وویلې که زه لوبېږم او کرکټ ډګر کې زه غواړم چې ولوبېږم هغه به کوم هیواد وي افغانستان چې ما هلته خاپوړی کړی زه هلته زیږېدلی یم او هلته ما کرکټ کړی دی او هلته ما زده کړه کړی دی او کرکټ مې همغه ځای نه شروع کړی دی نو هغې د خاطره زه که چېرته کرکټ لوبه کومه زه به افغانستان دپاره کومه نه د بل ملک دپاره نو دغسې غیرت که افغانان پیژنې نن په غیرت باندې پیژندل کېږي افغانان که چېرته ته غواړې وپېژنې غیرت باندې وپېژنه چې دیو غیرت نو نهایي دی دغسې خلک همیشه د خدای کامیاب لري همیشه د همداسې سرلوړي اوسي او راشه زمونږ کرکټ بورډ چې وروره کومې کانې کوي لوبغاړي وروره ډیټ آف برث هغه نه ورته اعلانوي لوبغاړو وروره ودونه یې هغې اعلانات نه کوي او پوسټ نه کوي لوبغاړو وروره مور پلار لداسه ورکړي هغې اعلانات نه کوي همداسې لوبغاړي مریضان پخواني لوبغاړي مریضان د هغې دغه پوسټونه نه کوي تر اوسه راشد خان چې په نړیواله سطح باندې لوبیږي او هغه د آی سی سی غړیتوب هم یې ترلاسه کړ تر اوسه دې ته د خپله د کرکټ بورډ لخوا نه کوم تبریکي نه دی ورکړی شوی نو داسې کرکټ بورډ باندې څه شی وکړي داسې افتخار چې خلک ورپسې زارۍ کوي ملکونه ورپسې زارۍ کوي چې ریشه موږ دپاره ولوبېږه موږ به پیسې هم درته درکړو تابعیت هم درته درکړو هر څه به درته درکړو خو دا غیرتي افغان راشد خان ورته وایي چې نه زه غواړم افغانستان ته ولوبېږم زه افغانستان کې پیدا شوی یم د هغې ځای بچی یم زه غواړم هغې ته ولوبېږم نو دغسې مور دې کیني او دغسې نر ځوان دې راوړي او دغسې نر بچی دې پیدا کړي بس مننه ژوندي اوسئ دوستانو کولی شئ چې ویډیو نورو دوستانو سره شریک کړئ تر څو دا ورسیږي هغه خلکو ته چې لږ ذره شرم او حیا وکړي لږ ذره د شرم په نامه یو څه باید پیدا کړي چې ولا خلک څه وایي او عام وګړي څه غواړي که وروره ته هلته ناست یې او کرکټ په مشرۍ باندې خبرې کوئ نو هغه د خلکو نتیجه ده که چېرته خلک تاسو نه خوښوي نو بیا هلته ولې ناست یاستئ ضرورت د ناستې دپاره څه شی دی که د تاسو یا بل د خلکو نه خوښیږي او د خلکو په خوښه باندې تاسو کار نه کوئ نو ضرورت څه دی هغه خو ستاسو شخصي کور نه دی که نه هغه خو تاسو پلارو او نکونه جایداد یا کوم دغه نه دی چې پاتې شوی میراث چې تاسو واخلئ ورک شئ وروره دا هم څه شی نه اخیستی دی تاسو بس وروره خلال ناست دی وروره چې هر څه کېږي وروره بس هماغه به کېږي نو بس دیو ته بس هغه د چا خبره ببولالی دی ما هر څه د خلکو خبرې او د خلکو غوښتنه او دا شیان هسې ورته دغه ښکاري تاسو چې هلته ناست یئ مشري کوئ او مشران ناستی خلک تاسو ته احترام کوي او احترام به لري درته د مشر په توګه ولې د خلکو په خوښه باید تاسو کار وکړئ خلک چې څه غواړي هغه باید تاسو ورته وړاندې کړئ چې دغه دی تاسو دا غواړم موږ دغه دی تاسو ته راوړه تاسو وروره هغه خپله هغه کلاړیان هم له لاسه ورکړه دې حده پورې هلته وروره فساد او دغه موجود دی نه شرمېږئ تاسو لږ ذره شرم او حیا ښه شی دی بس ژوندي اوسئ دوستانو کولی شئ چې دا ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړئ او
تاسو ته ښه وخت غواړم. السلام علیکم.